دا د عمان په سلطنت کې یو جومات ته موږ نن د ماسپښین لمونځ پکې وکړ. داسې علمي جوړ سوی او د سړي سخته خوا به داسې چې موږ وطن کې په ټول افغانستان کې داسې یو جومات نسته. او دا داسې یو نادر سنگ مرمر پکې کارول سوی چې موږ ټول غرونه له دې نه ډک دي. دوی بیخي لوی کمال کړی. دا هم یو نادر جومات ده، ډېر غټ جومات ده. دا ټوله یوه قالینه ده پکې، په ټول جومات کې دننه جوړه سوې. او نادر ښایسته ښایسته قندیلونه پکې دي، ډېر غټ غټ، چې دوی دلته ورته ثریا وایي. او د جومات جوړښت بیخي الحمدلله ډېر خوندور ده. ډېر ښه دینداري د خلکو سره ده او غلي خلک دي، خپل کلتور د خلکو نه ده پرېښی. په ځوانانو کې غربي رواج بیخي سته ده، نه پتلون سته ده او نه کوم بل فکر سته پکې. او داسې خوندور عجیب لرګی پکې استعمال کړی چې بیخي ډېر خوندور، ډېر غټ جومات ده. الله دې وکړي موږ او تاسې چې هم د خپل جومات داسې نادرې جوړ کړي دغه پکې چې دلته لمر هم پکې راوغورځي. دا ټوله ډبره ده، ډېر ښایسته ښکارېږي. الله دې وکړي چې زموږ افغانستان کې نوښتونو ته فکر وکړو. موږ په وړو وړو مسلو باندې لګیا یو. دنیا دومره پرمختګ وکړ، دا باندې د جومات صحن ده او ډېر خوندور، دومره ښه یخه هوا لګېږي. دا یې منارې دي، ماشاءالله عجیب خوند کوي، بیخي ډېر خوند کوي. یعنې په افغانستان کې خو داسې جومات بیخي نسته. الله دې موږ ته دې توفیق راکړي چې دغسې جوماتونه جوړ کړو.